جنازه کې اول الله اکبر الله اکبر الله تعالی ډیر لوی دی. بیا به سوره فاتحه وی. بخاری شریف کې حدیث ته چې نبی علیہ السلام با د الله اکبر نرستو فاتحه ویلا. اعوذ بالله پناه غواړم په الله تعالی من الشیطان د شیطان الرجیم رټلې شوینا. بسم الله شروع کوم په امداد د نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی، الرحیم او رحم کوونکی دی. الحمد ټول صفتونه د کمال ټول تعریفونه لله الله لره دي، رب العالمین چې پالنه کوونکی د ټولو مخلوقاتو دی، چې رب د ټولو مخلوقاتو دی. الرحمن ډیر مهربان ذات دی، الرحیم رحم کوونکی دی. مالکی بادشاہ دی، یوم الدین د ورځې د بدلې د ورځې د قیامت. ایاک نعبد خاص تا بندگی کوي الله، و ایاک او خاص تا نستعین مرسته غواړو مدد غواړو. اهدنا اخای مونږ ته الصراط المستقیم لاره سمه یا مضبوط کې مونږه په لاره سمه باندې. صراط الذین لار دها کسانو انعمت چې تا انعام کړی علیهم پاغوی، غیر المغضوب او نه غضب کړی شوی علیهم پاغوی، ولا الضالین او نه گمراهان دي. آمین. ای الله دا دعا زمون قبول کړي. بیا سوره فاتحه نه وروسته یو سورت ویل. مثال په طور قل هو الله احد. بسم الله شروع کوم په نوم د الله تعالی الرحمن چې ډیر مهربان دی، الرحیم او رحم کوونکی دی. قل هو الله اوایا اے پیغمبرا، هو الله هغه الله تعالی احد اکی یو ذات دی، هیڅ شریک نه لري. الله الصمد الله تعالی بی نیاز دی، بی حاجت دی، هیڅ چاته ضرورت نه لري. لم یلد نه څوک زیږولی، ولم یولد او نه زیږولی شوی دی، نه د چانه پیدا دی او نه د ده نه څوک پیدا دی. ولم یکن له او نشته دی الله تعالی لرا کفوا برابر احد هیڅوک د الله برابر نشته. د صورت نه رستو الله اکبر ویل. الله تعالی اکبر ډیر لوی دی. بیا درود ویل. اللهم صل علی محمد، اے الله صلی ترحمک علی محمد ومحمد صلی الله علیه وسلم، وعلى آل محمد او پکورنی د محمد صلی الله علیه وسلم، کما صلیت لک څنګه چې تا رحم کړو علی ابراهیم په ابراهیم علیه السلام، وعلى آل ابراهیم او پکورنی د ابراهیم علیه السلام. انک بشک تچی الله حمید استایل شوی، مجید دلوی شان والای. اللهم بارک الله برکت نازل کړي على محمد په محمد صلی الله علیه وسلم، وعلى آل محمد او پکورنی د محمد صلی الله علیه وسلم، کما بارکت لک څنګه چې تا برکت نازل کړو على ابراهیم په ابراهیم علیه السلام، وعلى آل ابراهیم او پکورنی د ابراهیم علیه السلام. انک بشک تچی الله حمید استایل شوی، مجید دلوی شان والای. بیا درود شریف نرستو الله اکبر ویل. الله تعالی ډیر لوی دی. هغې نرستو دا دعاګانې ویل. لکه یوه دا دعا ده، اللهم اغفر لنا یا الله بخنه وکړي، اللهم اغفر یا الله بخنه وکړي لحینا زمونږ ژوندي ته، ومیتنا او زمونږ مړي ته، وشاهدنا او زمونږ حاضر ته، وغائبنا او زمونږ غایب ته، وصغیرنا او زمونږ وړوکي ته، وکبیرنا او زمونږ لوی ته، وذکرنا او زمونږ نر ته، وانثانا او زمونږ ښځې ته یعنې زنانو ته. اللهم ای الله من احییته چاته چې ته ژوند ورکوي منا زمونږ نه، فاحیه نو ژوند ورکړه علی الاسلام په اسلام سره، ومن توفیته او څوک چې وفات کوي ته منا زمونږ نه نو فتوفه نو وفات کړه علی الایمان په ایمان سره. اللهم ای الله لا تحرمنا محروم ومونږه اجره د اجر ددنا د دې مړي د اجر نه، ولا تضلنا او مبلارک ومونږه بعده ددن رستو. دویمه دعا ده، اللهم اغفر له اے الله اغفر له بخنه وکړي دې مړي ته، ورحمه او رحم وکړه په ده، وعافیه او عافیت ورکړه دته، یعنی روغ یې وساته د عذاب نه.
واعف عنه معفي وکړه دتا واکرم او غوره وکړي نزله ملمستیا دده ووسع مدخله ووسع او پراخ کړي مدخله د داخلېدو ځای د دې مړي واغسله او وینځي د لرا بالماء په اوبو والثلج او په واوره والبرد او په ګلۍ ونقه او پاکې کړي من الخطایا د ګناهونو نه کما نقیت لکه څنګه چې تا پاکه کړې ده الثوب الابيض جامه سپینه من الدنس د خیرونه وابدله او بدل کې ورکړي دې مړي ته دارن کور خیرن غورا د کور د دنیا نه خیرا من داره غورا من داره د کور د دنا واهلا او کورنی خیرا غورا من اهله د کورنینا وزوجا او جوړا یا خزا خیرا غورا من زوجه د خزې د دنا یعنی خصفات پکې پیدا کی وادخله او داخل کړي الجنه جنت واعذه او وساتي ده من عذاب القبر د عذاب د قبرنا او من عذاب النار یا د عذاب د اورنا د عذاب د قبر ومن عذاب النار او د عذاب د اورنا بیا با یوزل الله اکبر او بیا با السلام علیکم ورحمت الله